أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. سپايناسور هغه ښکاري دی چې په اوبو کې ښکار کوي. دی یو د کب خوړونکو څخه دی. دغه یوه اراخولی کب دی. یو 8 متره اوږد اراواله کب په هغه کچه چې اوس هم سته. پر دغه اره یې کوچنی کوچنی تیره غاښونه دي او دا په خپله تر 2.5 متره پورې رسیږي. داسې فکر کیږي چې دوی تازه اوبو ته د څه خوړلو دپاره سفر کړی دی. چیرې چې ځوانان خوندي ښکاري خو زاړه د یو نوي ګواښ سره مخ دي. د دوی د ښکار په وخت کې دغه سیندونه د اراواله کبانو څخه ډک وه چې دغه د سپايناسور دپاره یو ښه واری یا چانس دی. د سپايناسور تیره غاښونه د ښکار تر څیرلو د ښکار په نیولو کې ډیر ښه کار کوي. نو د دې دپاره دی و تیرو منګولو او زورورو بوټو ته هم اړتیا لري. دا چې د ښکار خورا ډیر دی ځکه نو دی د اسراف ډیر وس لري. هغه څه چې نور ډایناسورونه ځینې پوره ګټه اخلي. بروګل یو 8 متره غوښې خور. نور ځایونو کې به ښایي برلاسي وي خو دلته سپايناسور اهمیت لا نه ورکوي. د سپايناسور یوه ځانګړنه دا ده چې اوږده نرۍ زامه لري چې سږمې یې لوړې په سر کې دي. غاښونه یې سیده او تیره دي. دوی دا په ډاګه کوي چې څنګه یې وژل پکول. په 2008 کال کې نور شواهد هم په ډاګه سول کله چې یې د سپايناسور جمجمه تر سیټي سکین لاندې کښېښودل. هغه په اوربوز کې یو څه عجیبه سورې او غارونه ښکاره کړل، خاص لکه د سمسارې دغسې ښکارېدل. داسې فکر کیږي چې دا د کښېښولو حسونکي دي، هغه حسونکي چې لکه سمساره چې ښکار په معلوموي او دی داسې جوړ کړي چې په اوبو کې ښکار وکړي. دغه کشفیات ډېر ښه شواهد دي پر دې چې دوی څنګه ښکار شوي دي. دی کولی شي خپل اوربوز په اوبو کې تر ډېره ونیسي ځکه سږمې یې لوړې دي او دی حمله هم پر کولی شي بې له دې چې خپل ښکار وویني.